دا حدیث چې زموږ استاد زړونو ته ښکته شو، زموږ استادو په زړونو کې به پاتې نه شي مګر د رب العالمین یره. که چېرته د امت را جمع شي چې تا ته یو تکلیف یو مصیبت ته رسولو غواړي، نه چېرته هم تا ته مصیبت او تکلیف نشي در رسولی مګر هغه تکلیف چې الله رب العالمین ستا لپاره په تقدیر کې لیکلی دی، چې دا په خپلو زړونو باندې ولیکئ. مؤمنانو د چا نه یریږئ مه، د هیڅ مصیبت نه یریږه مه چې کله دا حدیث تا ته یاد وي. الا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دنیا د مؤمن د پاره جیل دی. اکثره په مؤمن باندې دنیا کې تکلیفونه مصیبتونه هغه ته یری. دا یری دا مصیبتونه به څنګه ختمیږي چې کله زموږ او ستاسو زړونو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ښکته شو. دا حدیث چې زموږ او ستاسو زړونو ته ښکته شو، زموږ او ستاسو په زړونو کې به پاتې نه شي مګر د رب العالمین یره. حدیث کې راځي، دا حدیث امام ترمذي راوړی، صحیح حدیث. عبدالله ابن عباس وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رستو ناستم، یا د هغه سره په سورلۍ باندې رستو ناستم او یا همده شان ورسره رستو روان وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمیل یا غلام انی اعلمک کلمات، ای هلکه زه داسې یو څو کلمې درښیم، هغه دا دي: احفظ الله یحفظک، د الله رب العالمین حفاظت کوه، الله رب العالمین به ستا حفاظت وکړي. الله رب العالمین حفاظت څنګه کوه؟ د رب العالمین د شریعت لحاظ کوه، د هغې د حدود لحاظ کوه، او په کوم څه باندې چې ته امر کړی په هغې باندې عمل کوه، د څه نه چې منع کړی د هغې نه ځان ساته. یحفظک، الله رب العالمین به ستا حفاظت وکړي، ستا د دین حفاظت به وکړي، الله به د فتنو نه ساتي، الله به د ګمراهۍ نه ساتي، الله به د خاتمه په ایمان کوي، او ستا د دنیا حفاظت به کوي، ستا بدن به الله محفوظ ساتي، ستا مال او اولاد کې به الله رب العالمین برکت اچوي. احفظ الله تجده تجاهک، او د الله حفاظت کوه، رب العالمین به خپل مخې ته عمومي. چې د الله د دین حفاظت دی کوو، الله به تا سره مدد کوي، داسې به محسوسوي چې رب العالمین زما سره دی. واذا سألت فاسأل الله، او بل دا کار چې کله ته سوال کوې د الله رب العالمین نه سوال کوه. واذا استعنت فاستعن بالله، او کله چې ته مدد غواړې د الله رب العالمین نه صرف مدد وغواړه. کله چې دا کارونه رالل نو بیا غوږ شه چې د الله رسول وروسته څه وایي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. او په دې باندې پوه شه که چېرته دا ټول امت راجمع شي او تا ته د نفع رسولو اراده وکړي، نو چېرته هم تا ته یو نفع نشي رسولی مګر هغه نفع هغه فایده چې الله رب العالمین ستا دپاره لیکلي. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. او که چېرته د امت را جمع شي چې تا ته یو تکلیف یو مصیبت در رسولو غواړي، نه چېرته هم تا ته مصیبت او تکلیف نشي در رسولی مګر هغه تکلیف چې الله رب العالمین ستا لپاره په تقدیر کې لیکلی دی. نو ګوره چې الله ته په تقدیر کې لیکلی دی، د هغې تکلیف نه بیا یېرېږه مه، په هغې کې به ستا دپاره خیر وي چې الله ستا دپاره لیکلی وي. او بیا اخره کې ناشنا مه پرې وایي: رفعت الاقلام، قلمونه اوچت شوي دي، وجفت الصحف، او کمې صحیفې چې دي هغه وچې شوي دي. یعنې دا خبره الله رب العالمین لیکلې ده، نو مؤمنه یېرېږه مه، د دې نه مه یېرېږه چې څوک به ماته تکلیف را ورسوي، نه چې تکلیف را ورسېده په دې باندې یقین وساتئ دا الله رب العالمین په تقدیر کې لیکلي دي. وایي د ټولو دا داسې حدیث دی چې دا په خپلو زړونو باندې ولیکئ. مؤمنانو د چا نه یېرېږئ مه، د هیڅ مصیبت نه یېرېږه مه چې کله دا حدیث تا ته یاد وي. الا او بیا به بل روایت کې راځي، هغې کې داسې الفاظ دي: احفظ الله تجده امامک، ته د الله حفاظت کوه، الله به مخامخ ومومي. داسې الفاظ راځي. او بیا ناشنا الفاظ پکې دا دي: تعرف الى الله فی الرخاء، د الله رسول فرمایي ته الله په خوشحالۍ کې وپېژنه، یعنې په تا باندې ښه حالات دي، خوشحالې به دا ټیم کې الله رایت الله مه یېروه. یعرفک فی الشده، الله رب العالمین به تا په سختۍ کې وپېژني، تکلیف د باندې رالی الله رب العالمین به دې بیا وپېژني، الله به دې رایاد کله به تکلیف نه وباسي. او په دې باندې هم پوه شي چې کوم څیز الله تا ته در ورسو دا څوک تا اخیستلی نه شي، تا نه اړولی نه شي، او کوم څیز چې الله رب العالمین تا له نه دی درکړی، یعنې تا نه فوت کړی شو، هغه چېرته هم تا نه شو حاصلولی، د هغې حاصلول تا دپاره د سره ممکن نه و چې ستا نه فوت شو. او بیا وایي چې یقینا مدد دا د صبر سره دی، چې صبر د کیو مدد د الله به راځي. او بیا وایي یقینا اساني دا د سختۍ سره ده، یعنې اساني به په تا باندې هله راځي چې کله په تا باندې سختي راشي، په تا باندې د الله د سر نه امتحان راشي، هله به په تا باندې اساني راځي.